that is so true, that is so true. Yeah, that's so true, that's so true. بالکل همدغه سیده. کله چې څوک تا خبرې کوي درته او ته ورته وایې چې هو همداسې ده، نو هغه وخت هم کارولی شو چې ته وایي that's so true، یعنی بالکل همدغسې ده. absolutely absolutely دا هم همدغه معنا ورکوي. کله چې ته وغواړې لنډ جواب ورته ورکړې چې یعنې ته ورسره رضایت ښې، نو ته ورته وایې absolutely، یعنې بالکل هو همدغسې ده. I'm not so sure about that. I'm not so sure about that. دې په اړه یقیني نه یم. چې کله تا نه څوک رایې وغواړي او ته هغې باره کې معلومات نه لرې، نو ته ورته ویلی شي چې I'm not so sure about that، یعنې دې باره کې زه ډېر یقیني نه یم، کیدای شي یا کیدای شي نه، نو تاسو کولی شئ هغه وخت دا وکاروئ. That's great. یا that is great. خو that's great ښه دی. that's great یعنی ډېر ښه. تاسو څوک یو ښه خبر درکړي او چې خوشحالۍ خبرې، نو چې that's great ډېر ښه. how wonderful. how wonderful. how wonderful هم د ډېر ښه معنا ورکوي، یعنې څومره ښه، خو د هغې نه لږ ور اضافه، یعنې چې ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار ورته کوي، نو how wonderful یعنې څومره ښه. that's terrible. that's terrible یعنی that's یا that is یعنی څومره بد، یو د خفګان خبرې یا خبره ښه نه وي، نو ته that's terrible یعنی ښه کار ونه شو یا څومره بد، نو موږ کولی شو هغه وخت دا وکاروو. Are you free? Are you free? آیا ته وزګار یې؟ دا خو همدا چې چا نه پوښتنه کله کوي چې ته وزګار یې او که نه چاته بلنه ورکوې د هغې معلومات کوي چې دا څه شی کوي، نو ته به ورته ویلی شي چې are you free، نو هغه ته وایي چې نه زه پلان کې کار کوم یا دا کار کوم، نو هغه وخت موږ are you free جمله کارولی شو. I am very tired. I am very tired یا I am very tired زه ډېر ستړی یم. valuable information یا valuable information information valuable information ډېر اړین معلومات. چې کله یو خبر تا ته څوک درکړي او هغه کې ډېر زیات معلومات، نو ته ورته جواب کې ویلی شي چې valuable information یعنې ډېر ښه معلومات دي، ډېر اړین، ډېر ارزښتناکه معلومات دي. useful lesson. useful lesson مفید درس. کله چې درس کې ډېر زیات مفید فایده وي یا معنا پکې ډېره ښه وي، نو ته ورته ویلی شي چې useful lesson. I got it. I got it. I got it یعنی زه پوه شوم یا زما پې ورسېدم. نو څوک ته تکراري خبره ته کوي، نو ته ورته چې I got it یعنی پوه شوم، بس پوه شوم. be careful. be careful احتیاط سره. څوک چې کار کوي، نو ته ورته چې هغه ډېر محتاط کار وي، نو ته ورته چې be careful یعنی لږ احتیاط کوه، په قلاره یا آرام سره. don't worry. don't worry. do not شارټ دغه دی don't worry یعنی تشویش مه کوه. څوک یو کار کوي او خفه کېږي یا یو کار دپاره خفګاني چېرې دا کار به څنګه شي نو ته ورته وایې چې don't worry یعنی تشویش مه کوه، خیر به شي. everyone knows it. everyone knows it. everyone knows it یعنی ټول پوه دي. یو څوک تا خبره پټوي یا چې دغه کوي، نو ته ورته وایې چې everyone knows it هر یو کس پوه دی، یعنې ټول خبر دي. I can't hear you. I cannot hear you یا I can't hear you. I can't hear you. hear you hear یا hear. I can't hear you یعنی غږ دې نه راځي. یو څوک خبرې ته کوي، نو ته I can't hear you یعنی غږ دې نه راځي یا اواز دې نه راځي. that's it. that is it یا that's it. that's it ښه راځي. چې یو کاري یا یو خبرې او ته ورته وایې چې بس صحیح ده that's it بس صحیح شو یعنی صحیح ده بس. that's enough. that's enough. that's enough بس یعنی بس صحیح شو. that's enough بس کافی ده همدومره یعنی بس. that's right. that's right همدا صحیح ده. چې کله تا یو انسان سره یا چا سره د
د هغې د خبرو یا د هغې د کار رضایت ښکاره کوي، ته ورته ویلی شي چې that's right یعنې صحیح ده، ته د هغې سره د هغې د رضایت اظهار کوي. That's too bad. That's too bad. That's too bad یعنی دا ډیره بده ده. یو کار څوک کوي، یو خبر درته کوي نو د هغې د خبرې مخالف او یا ته وایې چې دا کار ښه نه دی، ته ورته وایې that's too bad یعنی دا ښه نه دی، یا دا کار ښه نه دی، یا دا شی ښه نه دی. that's too bad یعنی ته خپل دغه پې ورته ښیې، خفګاني ورته ښیې چې دا کار ښه نه دی، باید دا کار ته ونه کړي. Not yet. Not yet یو کار ته دم سره څوک پوښتنه کوي چې دا کار څنګه شو څنګه شو یا دا کار وشو، ته ورته not yet اوسه پورې نه، یا تر اوسه نه. چې کله یو شی نوي شي ته ورته چې نه تر اوسه نه، ته ورته وایې not yet. not yet تر اوسه نه. nonsense. nonsense چټیات، یو انسان مسلسل لګي خبرې کوي چټیات ته وایي چې ته ورته nonsense یعنی چټیات لګي. یا څوک داسې خبرې کوي ته اوریا نو ته وایې nonsense یعنی څه ګډو وډو باندې سر دی. nonsense وایي چټیات هسې اوتې بوتې ویشتلو ته. next time. next time ما ته څوک دعوت راکړي نو زه ورته وایم چې next time. next time مطلب بل وخت یا بیا به شي. اکثر موږ وایو که نه پښتو کې چې یار بل وخت به شي یا بیا به شي، نو ته هغه وخت کارولی شو ته وایي next time. نو مقصد دا چې یعنې معذرت کوم بل وخت به انشاءالله ګورو. get out. get out وځه. موږ کله په قار یا څوک په قار ورته وایي چې وځه get out وځه. I knew it. I knew it زه پوهېدم. یو څوک ته د خبرې کوي او ته هغې نه وخته نه واقف یې نو ته ورته I knew it زه په دې پوهېدم یعنې زه خبر وم. یا یو کار کېدونکی و ته پرې پوهېدې چې دا کار به کېږي او هغه کار وشي نو ته وایې چې یاره I knew it زه پوهېدم یعنې دا کار کېدلو زه وخت په سر نه پوهېدم. who's there. who's there دا who is ویل کېږي یا شارټ چې وی who's there. who is there څوک یې کله څوک دروازه نوک کوي نو دروازه ووهي نو ته ورته وایې چې who's there څوک یې. یا څوک ټلیفون راشي نمبر unknown نمبر یا نابلده نمبر ته ورته وایې چې who's there څوک یعنې څوک یې دلته یعنې خبرې څوک کوي. come on. come on یو عجله چې ته موږ روان یو څوک سس کېږي نو هغې ته ویلی چې come on یار زر کوه یعنې جلدي کوه عجله کوه. what's up. what's up دا what's up نه دی دا what's up دی. what's up یعنی څه خبر ده. کله موږ ملګرو سره کېنو سلام دوه نه بعد چې دی موږ ورته وایو چې څنګه حال دی یا څه خبره ده نو موږ ورته ویلی شو چې what's up یعنې څه خبره ده څنګه نوي تازه دي. هم عمر سره مشران دپاره دا په احترام کې نه راځي، باید دا موږ مشران دپاره کار نه کوو. do you know. do you know موږ کله چا نه پوښتنه کوو که نه چې ته پوهېږې موږ اکثره خبرې کې وکړو ورته وایو که نه ته پوهېږې نو هغې دپاره موږ وایو چې do you know. یا موږ داسې پوښتنه هم کولی شو do you know ته پوهېږې یعنې ته خبر یې دی نه نو دوه ځایونو کې کارول کېږي. do you know. speak out. speak out اوس یو کس لګیا د خبرې درته کوي او هغه سس کېږي او ته وایې چې دا خبره څه شی ده نو ته ورته په قار شي یا غوسه کې انسان وایي speak out یعنې ووایه که نه زر ووایه او هغه ډېر سس خبرې کوي نو ته ورته وایې چې speak out یعنې زر ووایه. what's that. what's that دا څه شی دی مقصد یې دا دی یعنی دا څه شی دی. calm down. calm down آرام شئ یا آرام شه. shut up. shut up. shut up یعنی خوله دې بنده که. یو څوک ډېر لګي ګړه اخوا دېخوا خبرې کوي ته shut up یعنی نور بس دی خبرې بندې کړه سرماسخ دې راته وخوړل یعنی سړی تنګ راشي نو ته وایي shut up. چې څوک چپکې نو هغې دپاره په غوسه کې ویلی شي shut up چې تنګ تېری شي. leave me alone. leave me alone ما یوازې پرېږده. wake up. wake up پاڅېږه. clean it. clean it. clean it پاک یې کړه. why are you sad. why are you sad ته ولې خفه یې. I'm confused. I'm confused وارخطا
کله چې انسان یو طرف نه غږ کوي بل طرف نه غږ کوي یو زما کار وکړه بل زما خبره ته غوږ کېده هغه ټایم کې موږ ډېر ګنګس شو نو موږ ویلی شو چې ایم کنفیوز یعنې زه ورخطا شوم بیخي ورخطا انسان ته څوک ورخطا کې هغې ته کنفیوز ویل کېږي نو ایم کنفیوز زم یعنې ورخطا کړم نور